مور جانې لور جانې خدایه شکر کوم شکر چې په تا کوم څه نه دي شوي لږ پاتې و چې مړه شم مونږ ډېره وارخطا شوي وو صالحې زه هم درپسې ډېره خفه شوې وه دی خور ګرانه زه هم ډېره درپسې خفه شوې وم که په صالحې مو فشار نه وراوړی ډېر به ښه و سلطانه ځکه په دې آخرو کې ډېرې ستونزې ځینې وختونه دا چې انسان ولوېږي له لوېدونه یې ډېر څه زده کوي او صالحې خپله وغوښته چې ته راوغواړم ښه نو ښه شو چې سره پوخلا شو خپل توره یې وویستله او ټول یې په یوې شېبې کې په ځمکه واچول څنګه چې په کیسو کې دي بلکل همداسې ده هرو مرو دې کومه صدقه ورکړې وه بیا وروسته څه وشول وروسته له هغې معلومه ده نو د غلو نه ژغورل شوې نه وم چې په لاره کې یو بل ظالم پیدا شو بلکل یوازې وم او څلورو خواته مې هېڅوک هم نه هماغه ځوان بیا مرسته در سره وکړه هو رښتیا چې ځوان اتل و ژوندی دې وي ځوان اتل چې ته یې وژغورلې زه تاسو پسې ګرځېدم ښاغلې مهرباني وکړئ مېرمنې څه مو وکړل تاسو وکولای شئ چې هغه لیک وژباړئ له بده مرغه مېرمنې په دې ورځو کې ځینې ډېر اسنادونه ماته راغلي په هغې باندې بوخت یم وخت مې پیدا کړی نه دی همدا چې وخت مې پیدا کړ تاسو ته ژباړم او تاسو ته مو درکوم ویلي وو چې دغه لیک په جزئیاتو پوهېدل زما لپاره اړین دي زه باید ډېر ژر پوه شم چې په هغه لیک کې څه لیکل شوي دي څه نن زه داسې احساس کوم چې د دوی د راتګ نه وروسته ته له سلطان نه نه لرې داسې کېږي یوه خبره نه ده دوی د یو څو ورځو لپاره دلته دي او بله دا چې زه په دې ورځو کې یوه ستونزه لرم نه پوهېږم چې هغه څنګه هواره کړم اخه اوس چې د هغه خواته نشي تللی او د خبرو کولو جرأت هم نه لري نو دا به ښه وي چې ورته لیک ولیکي راځه بخښنه غواړم پاشا دا صندوق تاسو ته راغلی دا چې دا درته چا درکړی دی په اړه یې په کوم څه پوهېږي له بده مرغه پاشا یو عاجز کس راوړی و همدا چې ورڅخه مې واخیسته نه نور یې ځان ورک کړ سمه ده نو وستلی شي زه خبره شوې یم چې فتا ژوندی دی تا ونه ویل چې ما خپل هغه له منځه ویوړ او وروسته له وژلو مې سیند ته واچاوه ښاغلی نامکه تاسو څوک لټوئ خبر شوی نه یې ښاغلی خالده فتا لټوو یعنې چې فتا ژوندی دی یوه شیبه څنګه دې داسې خبره وکړه لکه چې د هېڅ څه نه هم خبر نه یاست